بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما روایت چې یقینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خکر لګو په داسې حال کې چې جامې د احرام پتن وي. واحتجم وهو صائم او خکر لګو په داسې حال کې چې د روزه وه. دا روایت صحیح بخاري نقل کړی دی. دا روایت په دې باندې دلالت کوي چې که محرم انسان یا روجدار انسان خکر لګوي او اینا د دنه طبیب وباسي د خکر په لګولو چې حجامت ورته وایي په دې سره روجه نه ماتېږي. او د افطر الحاجم والمحجوم په باره کې امام حازمي په الاعتبار نومي کتاب کې نسخ ته ترجیح ورکړې ده چې دغه حدیث صحیح منسوخ دی او دا ول ناسخ دی. لهذا د خکر په لګولو باندې روجه نه ماتېږي. راځو دې مسئلې ته چې کله انسان د ټسټ دپاره اینه ورکي، ملاریا، محرقه وغیره، شکر ټسټ کوي، آیا د دې اینې په ورکولو باندې د روجې ته تاوان او ضرر رسیږي؟ نه، روجه په دې باندې نه ماتېږي. او که چېرته د تبرع بالدم وکړي او 200 300 400 سیسیونه هغه د ځان نه وباسي او ناروغ ته ورکړي، نو علما وایي دلته د روجه ماتېږي ځکه د کمزورۍ حالت ته ځي او د فورا د دې محتاج دی چې د څه خواړه، شیدو، جوسونه وغیره وڅښي تر څو د ده د لاس وتې قوت بېرته ده ته راوګرځېږي. یعنې په صورت عموم د تبرع بالدم یا د وینې په ورکولو باندې روجه نه ماتېږي، لیکن دا هله ماتېږي چې انسان ضعف حالت ته لاړ شي او د ضعف وکړي. بله مسله چې په دې ځای کې ډېره مهمه ګڼو هغه دا ده چې هر مریض چې هغه ته وینه تطبیق شوله د هغه روجه د منځه لاړله. روجهدار مریض او ناروغ چې هغه ته طبیب او ډاکټر اینه ولګوي، ډراپ اینه، څو سیسي اینه، نو دا مستقله غذا ده. په دې تبرع بالدم معنی خو روجه نه ماتېدله، خو د اینې ځان ته په لګولو باندې چې دته کوم قوت حاصلېږي په هغې سره د دې روجه ماته شوه. همدارنګې په اتفاق د اهل علمو په ډراپ باندې، سیروم باندې روجه ماتېږي که دا فلایجل وړوکی سیروم وي او که دا غټه د سیروم خلطه وي خو چې هغه په تطبیقېدو شوله نو د روجهدار روجه د منځه لاړله. او موږ لا دا وایو چې یو ناروغ او مریض تر دې حده ناروغه شو چې د هغه ضرورت ډراپونو لګولو ته ورسېد، نو ولې دی په ځان باندې رحم نه کوي؟ په دا معنا سره چې روجه دې وخوري، دوایي دې ځان ته تطبیق کړي، ډراپونه او انجکشن وغیره ګولۍ او شربتونه دې وخوري چې کله الله ورته شفا ورکړه بیا دې د خوړلو روجو قضا راوړي. او انجکشنونه یا پیچکاري او ستنې چې دي دا په 2 قسمه دي. هر هغه ستن او پیچکاري که د رګ وي او که د غوښې وي چې هغه په پروټیني موادو باندې مشتملی، هغې کې مقویات اضافه یي لکه نیروباین ستنې شولې، نو که دا په غوښه کې تطبیق شي او که دا په رګ کې تطبیق شي، په دواړو حالاتو کې په دې باندې روجه ماته ده. او کومه ستن چې هغه
مقویات ونلري او هغه د انسان لپاره قوت ورکوونکی نه وي، نو که دا د رګ د لارې نه تطبیق شي او که د غوښې د لارې نه تطبیق شي، په راجح قول د اهل علمو کې روژه په دې باندې نه ماتیږي. نو دا مسایل ځینې خلک سطحي ګڼي او ډراپونه ځان ته لګوي او بیا هم وایي چې زما روژه نه ده ماته شوې. نه، اتومات د هغې په لګولو باندې، سیروم په خېجولو باندې روژه ماتیږي. د وینې په قبلولو باندې چې وینه مریض ته لګولی شي د ناروغ روژه ورباندې ماته ده. همدارنګې هغه انجکشن او ستنې چې هغه په تقویتي موادو باندې مشتملي، د هغې په تطبیق باندې روژه ماتیږي. او کومې زهرجنه ستنې چې د دردونو دي، همدارنګې د تبو دي، هغه که د رګ د لارې نه تطبیق شي او که د غوښې نه، په هغې سره روژه نه ماتیږي. والله تعالی اعلم. دلته باید د فائدې دپاره څلور نکات موږ اضافه کړو، او هغه دا ده چې نن سبا چې کوم اکسیجن یا تطبیقیږي انسان ته، نو که دې اکسیجن کې داسې مایعات وي چې هغه مایعات او محلولات د دې هوا د لارې نه د انسان مرۍ ته داخلیږي، نو بیا خو واضحه ده چې په دې باندې روژه ماتیږي. لیکن که چېرته یوازې هوا وي، نو لکه څنګه چې په خپل تنفس باندې روژه نه ماتیږي، نو دارنګې رب الشعبي یا د سینې فساد چې بیا انسان ته د سینې د تنفس د جاري کولو دپاره کوم کشکونکی بوتل ورکړی کېږي چې دا کشکوه او په دې سره بستا هوا د سینې جاري کېږي، نو په دې سره روژه نه ماتیږي. خو که چېرته دا مشتمله وي په داسې موادو باندې چې هغه په مرۍ کې د هغې خوند محسوسیږي یا اثر د هغې معدې ته انتقالېږي، ولو که ډېر معمولي هم ولې نه وي، په هغې سره په راجح قول د اهل علمو روژه ماته ده. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.